د 205م البدر قلي اردو زړه راښکونکې لاسته راوړنه پاکستاني پوځیانو د اغزنتار په بهانه افغان خاوره لاندې کړې چې د طالبانو د یادو سرتیرو له سخت او جدي غبرګون سره مخ سول. همدارنګه د پاکستاني چارواکو سخت ټینګار د اغزن سیم په اړه تازه پاکستان یو ځل بیا ټینګار وکړ او ویې ویل چې پر اغزنتار باندې مو وینه ورکړې چې په هر قیمت وي سیم غځونه نه پرېږدو. دا چې پاکستانیانو چیرته پر افغان خاوره تیری وکړ، پاکستاني چارواکو دا څرګندونې څنګه او چیرته وکړې، د طالبانو اقدام څه دی، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې دې غاړې ته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان لخوا جوړ سوي تأسیسات له منځه یوړل سول. دا پیښه پرون له غرمې وروسته ماپښین مهال سوې ده. د کندهار د والي ویاند مولوي محمود اعظم پژواک خبري اجنس ته وویل پاکستاني ځواکونو د دغه ولایت په ریګستان ولسوالۍ کې له ډیورنډ فرضي کرښې راتېر سوي وو او د افغانستان په خاوره کې یو شمېر پایې درولي وې. هغه زیاته کړه د 205م البدر قلي اردو اړوند سرحدي ځواکونو نن نه یوازې دا پایې له منځه یوړې بلکې د هغوی لخوا غځول سوی اغزن تار یې هم ټول کړ. بلخوا د پاکستان ټینګار وینه مو ورکړې د اغزن سیم تیرول ادامه پیدا کوي. پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اغزن سیم غځولو ته به ادامه ورکوي. د پاکستان د پوځ ویان په یوه خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د اغزن سیم د غځولو لوړه سلنه چارې بشپړه سوي دي او د پاتې چارو لپاره کار روان دی. هغه ویلي د دې سیم له تیرولو موخه د ولسونو بیلتون نه دی بلکې موخه یې د ولسونو خوندي کول دي. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت بیا په تازه څرګندونو کې ویلي چې د فرضي کرښې په اړه پریکړه کول د ولسونو کار دی او دوی د ولسونو له غوښتنې او حقونو دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي وروستیو ناندریو ته په کتو په دې تړاو د پاکستاني او افغان لوري د خبرو اړتیا ده. بلخوا ملي دفاع وزارت بیا ویلي چې که پاکستاني ملیشې افغان خاورې ته راواوړي نو افغان امنیتي ځواکونه یې پر وړاندې د هر اړخیز اقدام حق لري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.